سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه زه مینه افغان یم. د طالبانو رسمیت پیژندنې لپاره نړیواله ټولنه جوړیږي. ملګري ملتونه وایي راتلونکي میاشت په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله ناسته جوړیږي چې پکې دغه هیواد په تړاو د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون د نړیوالو اړیکو په یوه پوهنتون کې د وینا پر مهال ویلي چې دا کنفرانس په راتلونکي 2 اونیو کې په سیمه کې جوړیږي، خو هغې د دې ناستې کره نیټه او هیواد نه دی په ډاګه کړی. بلخو افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې دا کنفرانس د راتلونکي مې میاشتې په لومړۍ نیټه په قطر کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي چې له دې کنفرانس څخه موخه د افغانستان د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو په موخه سلا مشورې کول دي. هغې زیاته کړې چې په دې کنفرانس کې به د نورو ترڅنګ د افغانستان په تړاو د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي، خو دی ویلي د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل غواړي او په دې کنفرانس کې به پر دې غور او بحث کیږي. متقي د پاکستان له سفیر افغانانو ته د ویزو ورکولو په برخه کې د شفافیت غوښتنه کړې. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د کابل لپاره د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظاماني وهڅاوه چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې متقي پرون په کابل کې له نظاماني سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. د اعلامیې له مخې نظاماني ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې بهتره شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا قیمته کړې او اوس یې د ویزو د ورکړې پروسه خورا سخته کړې ده. په ځینو مواردو کې خلک مجبوره شوي چې د پاکستان ویزې په ډیره ګرانه بیه په تور بازار کې رانیسي. ایمل خان وایي د وژلو پلان یې نیول شوی د عوامي نشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دعوه کړې که څه ورسره وشوه د هغې پوښتنه د بیا د قمر جاوید باجوا فیض حمید عمران خان څخه وشي. ایمل ولی خان په فیسبوک کې خپرې کړي تفصیلي ویډیو کې دعوه کړې چې نږدې 2 یا 3 اونۍ وړاندې د هغه په کلي کې او بیا په پېښور کې 2 کسان چې د یو تعلق د مومند او د بل د باجوړ دی ځانمرګي نیول شوي او هغوی منلي ده چې هدف یې ایمل ولی خان و. د یادو گرفتاریانو په اړوند د چارواکو لخوا په مطبوعاتو څه نه دي ویل شوي. ایمل ولی خان تور لګوله چې د عمران خان په حکومت کې 40,000 وسلوال بیرته هیواد ته راوړل شوي او هغه د پوځ د اوسني مشر جنرال عاصم منیر نه غوښتنه کړې چې چا دغه خلک بیرته راوستي دي. د مخکني پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید څخه دې پلټنې وکړي چې دومره سنګین جرم یې څنګه کړی، هغو ته دې سزا ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي که طالبان له موږ سره واقعي خبرې غواړي باید داسې رفتار وکړي چې ښځو ته پکې درناوی وشي. د سپینې ماڼۍ ویان د ګارین جین پییر د سې شنبې په ورځ د اپریل په 18 د وري په 29 وویل که طالبان غواړي جدي ونیول شي او واقعي خبرې ورسره وشي نو باید په داسې شکل عمل وکړي چې ښځو سره په درناوي چلند وکړي. میرمن پیر وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې طالبانو روانه میلادي میاشت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کار څخه منع کړي او د ملګرو یو چارواکي ویلي که طالبان قانع نشي چې ښځو ته په دې سازمان کې د کار کولو اجازه ورکړي ملګري ملتونه چمتو دي چې په می میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو زړه ماتونکې پریکړه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ د طالبانو په اړه ډیر ځلې خبرې کړې دي، که هغوی غواړي چې جدي ونیول شي، که هغوی غواړي له موږ سره واقعي خبرې وکړي بیا باید په داسې شکل رفتار وکړي چې له میرمنو سره په درناوي چلند وشي. ملګري ملتونه وایي که پر ښځینه کارکوونکو بندیز لرې نشي راتلونکي میاشت کې له افغانستان ووځو. ملګري ملتونه وایي که دوی طالبانو ته دا قناعت ور نه کړي چې ښځینه همکارانو باندې د کار بندیز لرې کړي نو دوی به راتلونکي می میاشت کې یوه زړه بوږنوونکې پریکړه وکړي او له دغه هیواده به ووځي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شټاینر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي د ملګرو ملتونو چارواکي دا مهال د افغانستان له اوسني حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري طالبان د دوی یعنی ښځینه همکارانې د بندیزونو له لیسته استثنا کړي. نوموړي ویلي دا عادلانه وي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي خو په خبره بشري حقوقو باندې معامله نشي کولای. طالبانو تر اوسه د ښاغلي شټاینر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې یې ادعا کړې چې دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې له کاره د ښځو راګرځول یوه کورنۍ ارزښتي موضوع ده. الکوزی وایي ایران هم غواړي افغانستان کې د سوداګرۍ ګډه خونه پرانیزي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې له قزاقستان وروسته ایران هم غواړي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ ګډه خونه پرانیزي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ویلي
چې ایران هم لیوالتیا لري چې له افغانستان سره ګډه سوداګریزه خونه جوړه کړي. بلخوا یو شمېر سوداګر وایي چې د ګډو سوداګریزو خونو جوړېدل سوداګریزې ستونزې هم هوارولی شي. اقتصاد شنونکي په دې باور دي چې د هیواد د سوداګریزو اړیکو د زیاتېدو او اقتصادي ودې لپاره اړتیا ده چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونې پرانیستل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د شمیرو له مخې اوس مهال افغانستان له پاکستان، ازبکستان او روسیې سره د سوداګرۍ ګډې خونې لري. یوې امریکایي ډیپلوماتې د پوتین لخوا اوکراین کې د اټومي وسلو د کارونې خبرداری ورکړې ده. یوې جګپوړې امریکایي ډیپلوماتې پرون خبرداری ورکړ چې متحده ایالات او د ناټو متحدان یې باید هغو نښو نښانو ته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په اوکراین کې له تکتیکي اټومي وسلو کار واخلي چمتو وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند شیرمن دا خبرداری په واشنګټن کې د ناټو د وسلو د کنټرول په کلني کنفرانس کې وکړ. میرمن شیرمن وویل پوتین به له هغو وسلو څخه کار واخلي چې د په اند غیر استراتیژیکې تکتیکي وسلې دي او ښایي د کړکېچ د پراخولو لپاره ځینې نور حرکات وکړي، خو تر هغه حده چې د په اداره کې وي. نوموړې زیاته کړه دا ډیره مهمه ده چې داسې یو حالت ته چمتو اوسو. د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ړنګ شوي بازار دکانداران او د مارکیټونو مالکان وایي چې مالی تاوان لا هم ورکړل شوی نه دی. په 2014 زیږدیز کال کې په شوو عملیاتو کې د میرامشاه بازار ویجاړ شوی و چې بیا د دکاندارانو تر شاوخوا 3 کلونو احتجاجونو وروسته حکومت د رسیدلي تاوان په حساب ځینو ته 14 لکه، ځینو ته 8 لکه او ځینو ته د 15 لکه روپۍ ورکولو ژمنه کړې وه. خو د میرامشاه بازار دکاندارانو کمیټې غړي امشاد الله د اپریل پر 18 مشهد راډیو ته وویل چې د مالی تاوان پیسې په 2013 زیږدیز کال کې ځلې انتظامي ته سپارل شوي دي، خو دعوه کوي چې ځایي چارواکي ورته وایي چې فنډ ورسره نشته. دکانداران وایي چې د حکومتي جاج له مخې 6,000 دکانونه وران شوي ول، خو تر اوسه یوازې 2,500 دکاندارانو ته د تاوان پیسې ورکړل شوي دي. بلخ والي وزیر ویلي د پاکستاني پوځ یو ځل بیا د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په پلمه پښتانه تباه کوي. د خرسون له نښتو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین له هغو سیمو لیدنه کړې ده چې دغه هیواد د پوځ لخوا نیول شوي دي. د کرملن ماڼۍ وایي پوتین د دغه سفر په ترڅ کې د خرسون او لوهانسک سیمو د ملي ګارد له مرکزي دفتر لیدنه کړې. د روسیې ولسمشر د دغه لیدنې په لړ کې د پوځي قومندانانو نظرونه د اوسني حالاتو او راتلونکو پلانونو په اړه اورېدلي دي. د خرسون، لوهانسک او زاپوریژیا سیمې له هغو 4 سیمو څخه دي چې پوتین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له خپل هیواد سره د یوځای کېدو اعلان یې کړی و. دغو سیمو ته د پوتین د سفر د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه تر بیا بلې ټولګې خوشحاله شئ. د خدای په امان.